السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د نن موضوع د نارینه او ښځې جسمي فرقونه. ما تاسو ته ویلي وه چې په روابطو کې دا ډیر مهم دی چې تاسو نارینه د ښځو اړوند معلومات ولرئ او ښځې د نارینه اړوند معلومات ولري، تر څو ستاسو توقع یو د بل څخه نورمال حالت کې وي او نارینه د ښځې څخه ډیر توقع ونه لري او ښځه د نارینه څخه ډیر توقع ونه لري. نو د دې لپاره تاسو باید یو د بل د بدنو اړوند معلومات ولري. نن وایو د نارینه او ښځې جسمي فرقونه څنګه دي. موږ ټوله په دنیا کې په دې پوهیږو چې نارینه او ښځې جسمي فرقونه لري. یعنې په ټول د تاریخ کې خلکو دا منلې ده چې بله نارینه او ښځې یو د بل څخه فرقونه لري. اوس راځو د اړوند خبرې کوو چې دا څه رقم فرقونه دي. راځو اول زړه. د نارینه او د ښځو زړه فرق لري. 80 ګرامه د نارینه زړه د ښځې تر زړه ډیر دی. د ښځې زړه 240 ګرامه دی او د نارینه زړه 300 ګرامه دی. یعنې 80 ګرامه فرق سره لري. بل د سر کاسه. د سر کاسه 15% د نارینه د سر کاسه د ښځې در سر در کاسې غټه ده. یعنې کله چې موږ د خپل سر چار اطراف باندې سانتي متر ونیسو، د سانتي متر خپل د سر په چار اطراف ونیسئ او بیا یې ښځه ونیسئ، د نارینه او د ښځې د سر کاسه فرق سره لري. بل خبره ده، وای یو شی وای هر څومره چې نړۍ عصري کیږي، که هر څومره دنیا عصري کیږي، دا ثابته شوې ده د څیړنو په توسط چې د نارینو جمجمه غټیږي او د ښځو جمجمه د سر د کاسه یې کوچنۍ کیږي. دا ثابته شوې ده چې هغه ښځې چې په پخوا زمانو کې اوسېدلې د عصري نړۍ نه وه، د هغوی د سر اندازه د اوسنۍ ښځو د سر تر اندازې غټه وه. خو اوس دنیا ماشینه شوې ده او دغه اندازه یو څه کمښت پکښې راغلی دی. بل د قد له وجې نارینه او ښځې فرق سره لري. د 12 څخه تر 15 سانتي متره پورې نارینه تر ښځې جګ وي عموما. بل 5 ګوني حسونه دي. 5 ګوني حسونه چې د لمس حس دی، د لیدو حس دی، د خوند حس دی، د بوی حس دی. دا هغه 5 حسونه چې دي د نارینه او د ښځو د یو د بل څخه فرق لري. بله مهمه موضوع چې دی وایي نارینه او ښځې په خبرو کې هم یو د بل سره فرق لري، چې نارینه او ښځې څه رقم خبرې کوي، څه رقم رفتار کوي د خلکو سره او څه رقم د مشکلاتو ته د حل لار راباسي. دا چې نارینه یو مشکل ته څه رقم د حل لار راباسي او ښځه څه رقم د حل لار راباسي، دا فرق سره لري. وای تاسو دا مد نظر ونیسئ چې دغه فرقونه چې عموما د نارینه او ښځو په منځ کې چې عموما د مغز څخه سرمنشأ اخلي. د نارینه مغز او د ښځو مغز هم فرق سره لري. د ښځو مغز 10% د نارینه تر مغز کوچنی دی. نو په دې خاطر بعضې جدي مسایل دي چې نارینه او ښځو تر مابین فرق شته او نارینه باید د ښځو دا مسایل درک کړي او ښځو څخه تمه ونه لري چې د نارینه په رقم واوسیږي او ښځې چې هم د نارینه څخه تمه نه لري چې د ښځو په رقم واوسیږي. خو دا په یاد ولرئ دا چې ښځه تر نارینه یو څه کمیانې لري، دا په دې معنا نه لري چې ښځه ډېره بې عقله ده. دا همیشه په یاد ولرئ تر اوسه پورې تر 2025 پورې د نړۍ تر ټولو باهوښترینه انسان یوه ښځه وه، نوم یې ووس سیونټ و. ووس سیونټ یوه ښځه وه چې د نړۍ تر ټولو باهوښترینه جایزه یې ګټلې ده او تر اوسه پورې دا د نړۍ تر ټولو باهوښترینه ښځه ده. یعنې دا چې نارینه د ښځو څخه جسمي فرقونه لري، دا په دې معنا نه لري چې ښځه تر هغوی ټیټه ده. د دوی فرقونه دا دي چې د ښځې د ظرافت سبب سوی دی، د ښځو کې د دلربایي سبب سوی دی. تاسو نارینهو کې دا دلربایي نشته کوم چې په ښځو کې شته. نو تاسو کوشش وکړئ چې ښځو ته په مینه وګورئ او په ښه توګه ورته وګورئ تر څو ستاسو روابط ښایسته وي او تاسو په دې وتوانیږئ چې خپل د مشترک ژوند ته ښه کامیابه نمرې ورکړئ. د مشترک ژوند د پرمختللو دپاره او د دې دپاره چې تاسو وتوانیږئ خپل ژوند ته کار وکړئ او طلاق مو په منځ کې رانسي، مشکلات منځ ته رانسي، تاسو کوشش وکړئ چې یو د بل اړوند معلومات حاصل کړئ. همیشه کوشش وکړئ چې اپډیټ واوسیږئ، مکمل واوسیږئ د معلوماتو له وجې. ډېره مننه.